السلام علیکم ګرانو مینوالو په خیر راغلاست د پښتو ټو انګلیش یوټیوب چینل ته. نن چې دا ډېره ښکلې ویډیو ده، نن به هغه انګلیش ته ووایو کوم چې کله جي اچ راسي، کله چې د یوه توري څخه زیات توري پر څنګ راسي هغه به اواز بدلوي. څو توري دي ګرده نه، یو څو توري اواز بدلوي. هغه کوم توري دي هغه به ووایو، لکه دغه چې دی، دغه چې دی، دغه چې دی، دا رقم هنور دي. اوس به په نوې صفحه کې مو ووایو. که زه تاسو ته یو خواست کوم، که چیرې تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو اوس یې په یوټیوب کې سرچ کړئ پښتو ټو انګلیش. دغه دا چینل به ستاسې مخ ته راشي، دغه لوګو ده، دا درې دا رقم لوګو یې ده، تصویر یې دی. دا بیا تاسو تر سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو د پرون ویډیو نه وي کتلې، پرون موږ څه وویل، په پرون ویډیو کې موږ دا وویل، دا مې ګرده وویل، دا به تاسو ته سره شم، دا مې کې وویل پرون. د دې لینک زه تاته په ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم، تاسو په دا کلیک وکړئ، دا وګورئ، دا هم ډېر ضروري ده. اوس به راشو د خپل دننه ویډیو طرف ته. که چیرې یو ځای اس اچ راسي، بیا هغه د شین اواز کوي. فار اگزامپل دا پشتو، دا شین پشتو، پش دا څنګه شین سو؟ ځکه چې اس اچ راغی. که چیرې اس اچ راغلی بیا هغه د شین اواز کوي، لکه انګلیش، ال آی لش، انګلیش. دا ولې؟ ځکه چې اس اچ راغلی. اس اچ که چیرې راغله بیا د چی اواز کوي؟ د شین اواز کوي. دا تاسو په یاد ولرئ، که چیرې اس اچ راغلی بیا د شین اواز کوي. اس اچ که پر څنګ د اس و مخ ته اچ راغلی بیا د شین اواز کوي. دا تاسو په یاد ولرئ، که چیرې و مخ ته راغلی بیا د شین اواز کوي. کې اچ، کې اچ د خې اواز کوي. کې اچ د خې اواز کوي. که هر ځای تاسې د کې و مخ ته اچ ویل دی، تاسو به په دې پوه شئ دا خې لیکلی دی. لکه زه تاسو یو مثال درکړم، کې اچ ای ان، هم تاسو څه وایي؟ کې اچ ای ان، خان یې وایي. ولې دا خان وایي؟ ځکه چې کې اچ که چیرې راشي د خې اواز کوي. او موږ تاسو ویلی دي چې ای د الف او د ان اواز کوي. ای دلته الف راغلی، خې ولاړ که خا، ان د ان اواز کوي، خان. صرف خلاص. کې اچ د خې اواز کوي. جی اچ د غین او د پی اواز کوي. جی اچ اوس غفور، د غفور سره چې جی اچ راشي، جی اچ د غین او د پی اواز کوي. دا تاسو په یاد ولرئ، د دوه اوازونه کوي، دوه توري دي او د دوه اوازونه کوي. جی اچ د دوه توري دي، دوه الفابېټ دي، او دا هم دوه الفابېټ دي. یو ان دی، یو غین دی، یو پی دی. جی اچ د غین او د پی اواز کوي. اس اچ د شین اواز کوي. کې اچ د خې اواز کوي. جی اچ د غین او د پی اواز کوي. اوس به یو نوې صفحه راوړم. سی اچ، سی اچ د چې اواز کوي، د چې او د کپ اواز کوي. سی اچ د چې او د کپ اواز کوي. سی اچ د چې او د کپ اواز کوي. له چینا، چینا په سی اچ ده. سی اچ د چې اواز کوي. سی اچ د چې اواز، د چې او د کپ اواز کوي. تی اچ د تی او د دال اواز کوي. تی اچ د تی
او د دال اواز کوي. TIO. لوکیشن تاسو وګورئ لوکیشن کې TIO راځي. دا اوس تاسو ولې شین وایي؟ ځکه چې دا درې توري که چیرې سره راسي دا هم د شین اواز کوي. دا ډېر ضروري تاسو په یاد ولرئ. په لوکیشن کې دا کوم ډېر زیات توري دي. دا د څه شي اواز کوي؟ TIO صرف د شین اواز کوي. دا ډېر ضروري دی تاسو په یاد ولرئ. په ډېر ځای کې دا استعمالیږي هم دا TIO د شین اواز کوي. TIO څه اواز کوي؟ د شین اواز کوي. تاسو اوس وایاست SH د چې د کاپ اواز کوي. TH د دال او د ت اواز کوي. TH د ت او د دال اواز کوي. فرق نه لري که تاسو وایاست او که تاسو وایاست. TIO د شین اواز کوي. اوس به یو نوی پیج راواړو د خیر سره. دغه ګرانو مینوالو د نن د ورځې ویډیو زه امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې. که چیرې په ویډیو کې تاسو کوم غلطي پیدا کړله تاسو زموږ سره شیر کولی شئ او غلطي زموږ څخه کېدلی شي. موږ خپله غلطي منو که چیرې شوې وله یا په روان ویډیو کې وشي. زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو دا اوس هم درسره سبسکرایب کړئ. زموږ د چینل نوم چې دی پښتو ټو انګلیش دی. دا زموږ د چینل نوم دی. تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ ستاسو مخ ته به دا رقم چینل لوګو راسي. چینل به وي دا رقم لوګو به وي. تاسو سبسکرایب کړئ او پر بیل آیکن به یې کلیک وکړئ. د دې څخه بعد کې به تاسو ته زموږ هر ویډیو میسج دررسي ستاسو ایمیل ته. ډېره مننه. د خدای په امان. په مخه مو شه. په دعا کې مو په یاد لرئ. ډېره مننه.